سلام سلام هزار ځله سلام می پر سردار د ثقلینو سهار ماښام راتلونکي ویډیو د واتس اپ نوي تغیراتو دویم پارت تاسو را سره دا هم وګورئ. راتلونکي دغه ویډیو د نشرو ملګرو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ باسته صحت او عافیت جامع پرتن لرئ. دغسې ویډیوګانې چې لومړي سر کې تاسو وکتئ په یو کلیک سره په اسانه توګه څنګه جوړې کړئ. یوازې په یو کلیک سره ډېرې په اسانه طریقه باندې تاسو دغسې ویډیوګانې جوړولی شئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو دغه چل په اسانه توګه زده کړئ. ملګرو تاسو به راشئ لومړی پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی پلی سټور سرچ کې به ملګرو دغه پلی سټور دی، تاسو به پلی سټور ته راشئ او پلی سټور سرچ کې به ملګرو تاسو دغه یو اپلیکیشن دی دا به تاسو ځان سره را ډاونلوډ کړئ. دغه د ملګرو د پلی سټور او د پلی سټور سرچ دې ځای ته به تاسو راشئ دغې سرچ برخې ته. کله چې د سرچ برخې ته راغلی تاسو به د کیپ کټ په نامه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې دې کې تاسو هر ډول ایډیټ کړی شئ. AI ایډیټ هم پکې کېږي. کیپ کټ په نامه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دغې طریقه زه تاسو ته وښیم چې څنګه دا ویډیوګانې تاسو پکې په اسانه توګه په یو کلیک سره جوړې کړئ. دغه د ما سره شته دی دغه کیپ کټ په تاسو را ډاونلوډ کړئ. دې کې تاسو هر ډول ویډیوګانې او جوړولی شئ. نو ملګرو دغه د کیپ کټ دا به تاسو څه کړئ را ډاونلوډ کړئ. دې کې ملګرو تاسو AI باندې ویډیوګانې هم جوړولی شئ، عکسونه او همداسې ورته ډېرې ښایسته ویډیوګانې تاسو پکې جوړولی شئ. نو دغه مو چې کله کې را ډاونلوډ کړو دوستانو تاسو به بیا دغه کیپ کټ را خلاص کړئ. یوازې د موبایل ډیټا به ورسره خلاصه کړئ. کله مو چې دا کیپ کټ را ډاونلوډ کړه ورته داخل شوئ این شئ ورته تاسو او د موبایل ډیټا به حتما ورسره خلاصوئ. تاسو سره به انټرنیټ موجود وي. چې انټرنیټ در سره نه وي دا کیپ کټ چې دی دغسې ویډیوګانې تاسو ته نه جوړوي. حتما به تاسو سره انټرنیټ موجود وي او تاسو سره به انټرنیټ وي. نو ملګرو دغه د کیپ کټ او دا کیپ کټ به تاسو څه کړئ دې کیپ کټ ته به تاسو داخل شئ په ایزي توګه باندې. دغه د ملګرو زه کیپ کټ ته داخل شوم. کله چې کیپ کټ ته داخل شئ دوستانو تاسو به داسې کار وکړئ چې کیپ کټ برخه کې به تاسو د کیپ کټ داخلېدو نه مخکې ملګرو تاسو به کیپ کټ محفول ګوته ونیسئ. دغه نوټیفیکیشن ځای ته به داخل شئ دوستانو. دغه نوټیفیکیشن ته چې داخل شئ تاسو ته به دلته دغسې صفحه راشي. تاسو به دغه برخه ورته ایډیټ کړئ. دغه به جوړ کړئ دا به تاسو ټول الاو کړئ. سر نه تر اخره پورې به تاسو ټول دا الاو کړئ. کله مو چې دا نه الاو کړئ تاسو ته کیپ کټ داسې ویډیوګانې نه جوړوي. ملګرو دا ګورئ دا به ورته الاو کړئ. ټول دا شیان به چې ورته خلاص کړئ. کله مو چې دا ورته خلاص کړئ دوستانو دې نه وروسته به تاسو کیپ کټ ته بیرته راشئ. دا به خلاص کړئ. دا به بند وي تاسو دا به بیرته خلاص کړئ. کله چې دا خلاص کرا به شئ کیپ کټ ته به بیرته داخل شئ په ایزي توګه. کله چې داخل شئ ملګرو تاسو به ټیمپلیټس باندې کلیک واخلئ. په دغې برخه کې ټیمپلیټس باندې به کلیک واخلئ. دې ټیمپلیټس ته چې داخل شئ تاسو ته به هغه وایرل ټیمپلیټس چې ټیک ټاک کې مشهورې دي او ټیک ټاک کې ډېرې وایرل شوي دي هغه به تاسو ته راوړي. دا ټول ټیمپلیټس تاسو ته راوړي ملګرو. دغه کې چې ستاسو هر یوه خوښ شه هغې باندې تاسو کولی شئ ځان ته ویډیوګانې جوړې کړئ ډېرې په اسانه او په ایزي توګه باندې. دغه دی دا ټولې ټیمپلیټس چې ملګرو وایرل دي دا ټولې تاسو مخته ګوره چې 6,000 کسانو کوم لیدلي دي. دا 6,000 کسانو چې دا موږ را خلاصه کړو ملګرو ګوره څو 3,600 زړونه اخیستي دي. 60 کمنټ ورته شوي. دا به ملګرو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه لیکنه ځان ته په عکس باندې ترسره کړئ یې وکړئ. په دغه یوز ټیمپلیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. په دې مو چې کلیک واخیسته تاسو به دلته خپلې ګالرۍ نه یو انځور راواخلئ عکس به راواخلئ دلته به یې ورته پیسټ کړئ.
چې ورته فیس مکړو ملګرو ډایرکټ ستاسو هغه عکس لرې کېږي او ستاسو عکس باندې دا لیکل کېږي. دلته به ټکسټ باندې کلیک واخلئ ملګرو، دغه لیکنه تاسو ورته بله ورکولی شئ، یعنې بدلولی هم ورته شئ. په دې باندې تاسو خپلې خوښې لیکنه وکړئ. نو تاسو کولی شئ چې خپلې خوښې لیکنه هم په دې باندې ترسره کړئ. دلته به تاسو ایډیټ باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په ایډیټ کلیک واخیسته تاسو دغه ځای کې تغییرات پکې راوستلی که املایي غلطي وه پکې او که نور تاسو یو څه ورته ورکوئ نو دغه تاسو جوړولی شئ. ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. که تاسو ډایرکټ ایکسپورټ وذ واټرمارک تاسو ډایرکټ ټیک ټاک ته پورته کوئ، همدغې باندې کلیک واخلئ. که نه تاسو ایکسپورټ کوئ ګالرۍ ته لېږئ، په دغې باندې کلیک واخلئ. نو تاسو ملګرو هر یو طریقه چې کاروئ، خو زه ډایرکټ ګالرۍ ته لېږم، ایکسپورټ کوم یې دغه دی زما ګالرۍ ته به دغه ویډیو روانه شي او لاړه به شي. ګورئ ملګرو زه یو بل ټیمپلیټس کې یو عکس یې ځان ته لګوم، یې ویډیو بله ځان ته جوړوم. په دې ټیمپلیټس کې به پاتې شي، کوم چې خوښه شو کوم چې ښه ویارلو هغې به مې کلیک واخلئ. ګورئ ملګرو زه راځم او بیا په همدې باندې کلیک اخلم، دغې طریقه باندې خپل عکس ته رالېږم. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوی حتماً زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.